په ټری کې آخري یا درېمه ویډیو زموږ چې ډېر مهم بخش دی ټری ټریورس دی چې موږ په ټری کې څنګه ټریورس کوو. درې طریقې دي موږ سره، پری اډر دی، ان اډر او پوسټ اډر. څنګه چې دغه نومونه نه معلومیږي، پری اډر معنا روټ اول، ان اډر روټ په منځ کې، پوسټ اډر معنا روټ په اخر کې. نور خو تاسو ته ما ویلي چې په د اکثره ساینسي مضامینو کې چې دیو لپاره د اروپایي یا امریکایي خلکو زیات کار کړی دی ټول لیفټ رایټ وي. نو که زه وایم چې روټ اول بیا لیفټ بیا رایټ، که وایم چې روټ په منځ کې لیفټ روټ رایټ، او که وایم چې روټ په اخر کې نو لیفټ رایټ روټ. دغه فرمولې مو چې یادې وي تاسو کولی شئ ټریورسینګ په اسانه طریقه سره وکړئ. زه غواړم چې دغه یو ټری دی ټریورس کوو ساده. نو اول پری اډر باندې موږ ټریورس کوو. پری اډر معنا روټ اول. تاسو وګورئ دا کلر یې لږ چینج کېږي نو ای موږ سره اول ده ساده، ځکه اول روټ، بیا به راځي چپ خواته، چپ خوا کې اول بیا روټ شي راځي بي، ای نه وروسته به بیا موږ سره بي راځي، ای موږ سره پرنټ شو، بیا به دویم شي پرنټ کېږي بي ساده. لکه لیفټ خوا کې راځي کلر چې چینج کېږي دویم موږ سره روټ پې چې راځي بي ساده. بیا لیفټ کې بیا موږ سره چې راځي ډي سمه ده. بیا رایټ کې به موږ سره چې راځي ای ساده. روټ هم خلاص شو، چپ خوا هم خلاص شو، اوس د ښي خوا نمبر دی اول روټ راځي ځکه پری اډر ده. پری اډر کې روټ اول یا پرنټ اول نو موږ سره سی ده، سی به پرنټ شي ساده. هغې نه وروسته بیا موږ سره اف ده لیفټ سایډ، اف به پرنټ شي، بیا روټ یا پرنټ جی راځي، جی به پرنټ شي او اخر کې به ایچ پرنټ شي. زمونږ دغه و A B D E C F G H زمونږ دغه و پری اډر. دویم چې موږ سره کوم اډر دی هغه ته ان اډر وایي. ان اډر په دې معنی چې لومړی موږ وایو ټریورسل لیفټ سب ټری یا چپ طرف اول، بیا وزټ د روټ نوډ، بیا چې کوم روټ نوډ دی هغه، او بیا ټریورس د رایټ سب ټری یا رایټ سایډ بیا. نو دا معنی چې موږ سره چې کوم تاسو مخکې سورټینګ ویلي هغه هم په ان اډر سره کېږي. په هغې کې اول لیفټ راځي، بیا روټ راځي او بیا رایټ. په سورټینګ کې موږ سره صرف او صرف ان اډر نه استفاده کېږي. تاسو دلته ګورئ اول ای به نه پرنټ کېږي ځکه اول لیفټ ته به کوشش کوي. ټولو کې لیفټ ای نه پرنټ کېږي، را به شي بي ته. بي هم لیفټ لري، یس بي لیفټ لري، را به شي ډي ته ساده. نو موږ سره به ډي پرنټ شي، اول ډي لیفټ ساده. ډي چې پرنټ شي بیا روټ یا پرنټ شي دی بي، بي به پرنټ شي ساده، او بیا به ای پرنټ شي لیفټ روټ رایټ. اوس د ای چې کوم دی چپ خوا خلاص شو، اوس د ای نمبر د ای به پرنټ شي ساده. بیا راځي ښي خواته مخکې له دې نه که پری اډر وای خو سی پرنټ کېده، خو چون دا لیفټ لري نو اول به لیفټ ته راشي اف لیفټ، بیا روټ شي دی سی، بیا هغې نه بعد جی نه مخکې ایچ ځکه لیفټ سایډ ایچ ده نو ایچ به پرنټ شي، او بیا هغې نه وروسته جی ساده. دا زموږ ان اډر په دا معنی چې روټ په منځ کې، ځکه ان اډر په دې معنی چې لیفټ روټ رایټ. او دریم یا اخري زمونږ پوسټ اډر دی. پوسټ اډر په دې معنی چې روټ په اخر کې نو اول به لیفټ شي، بیا رایټ او بیا روټ. ډېر ساده، ډېر اسانه فرموله مو چې یادې بیا ډېر اسانه. اول مو سره ډي پرنټ شو لیفټ، بیا رایټ یې ای ده، بیا به دویم ځل ای پرنټ شي ساده، او بیا روټ په اخر کې بیا به بي پرنټ شي ساده. نو د بي چې کوم اول لیفټ پرنټ شو، بیا رایټ پرنټ شو او بیا روټ. اوس ای چپ طرف خلاص شو، خو د ای ښی خوا به خلاصېږي، ای به بیا ټولو کې اخر کې پرنټ کېږي. نو اوس ای نه مخکې به راشو سی ده، سی چپ طرف لري، هو چپ طرف یې چې ده اف، سی نه وروسته به اف به پرنټ شي. اوس بیا سی لیفټ خوا پرنټ شوه، ښی خوا به هم خلاصېږي، بیا به سی پرنټ کېږي. جي ته راځو. نو جي چې پرنټ کېږي، جي نه مخکې اول لیفټ سایډ لري، هو لیفټ سایډ لري، اول به ایچ به پرنټ شي. ایچ نه وروسته د جي چپ خوا خلاص شو، که ښی خوا یې لرلی دا به هم خلاص شوی وی ساده، بیا به هغې نه بعد دا به پرنټ شوی وی بیا جي، چون ښی خوا یې نشته نو اوس به څه پرنټ شي جي. ډېر ښه. اوس د سی اف مخکې پرنټ شوی و، جي چې ښی خوا ده دا لیفټ سایډ و، جي ښی طرف ته ده دا هم پرنټ شو، نو به د چا دی د سی به پرنټ شي.
ډېر ښه. د A چې کوم B مخکې پرنټ شوی و C اوس پرنټ شو، نو لیفټ هم خلاص شو او رایټ هم خلاص شو، نوبت د چا دی؟ د A. په دې معنی چې په پوسټ آرډر کې به روټ ټولو کې اخر کې پرنټ کېږي. دا و زموږ پوسټ آرډر ټریورسل او زموږ ټریز په همدغه ځای باندې ختمیږي. هیله ده چې یو څه مو ورنه یاد کړي وي.